رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې مشهور اصله رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې مشهور اصله چا आवाज وکړي چې کافرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کو شهید کا کافران نو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ 14 سال بچای دا توریا پلاس چرا خسترا په گلیو چې پریږي چې نام د دوجانو سردار صلی الله علیه وسلم مختور غای ویلی دو فورا سوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زبیر چیرته 14 سال کا بچہ 14 سال کا بچہ یا رسول الله دا خبره مې اورېدلې وه چې کافرانو شهید کړای نو ما دا توره راخیسته ما بل شنن بس دوره کافران وزن لا بجان په منو چې دا شهر غلې لوینو ډک دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه پوښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چورته وایي هیڅ نه وکړو انما الاعمال بالنیات خپل جان سوچ وکړه چې ما جهاد نه کوم نفرت تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ات پرج منچ بلا کیسا حبش را غلی دی په جمعات چې توره وای په جمعات چې مسجد نبوي چې توره شړنګ ای درج رسول الله صلی الله علیه وسلم کچوک مسجد نبوي ته تلی خپل حجره مبارکه دی ورچ ولار دا لاس دغه چوکاټ پوری نیولې دي اما عائشه رضی الله تعالی عنها دلته چنگل دلته د خپل زنه مبارکه پېښه ده او شوی او ته عائشه او ته ګورا حبش را غلی دی تورا بازی کوي نن تر اصل هډا یهودی و شجره 31 دین دې صرف مزل کړای دا په پیدل دوړ کړای دا تر په کړای دا نن اته د فار تیاری کوي او ته خدا وار و مسلمان حدیث شریف چې راځي دا به شریف ورېدلای نه حدیث شریف چې راځي چې 70000 لشکر دی بنو اسحاق چې ما تویل چې دولسمه قبیله دی يهودانو دغه مشتاسو يهودان خو نه مسلمانان خو د اسحاق علی السلام اهل نور د یول سره قبیله دا يهودان دي دا دولسمه قبیله دغه پښتانه دي دا بنو اسحاق په مسلم شریف دا ټول نسخو بنو اسحاق راخسته ده چې امام مهدی صاحب کله راځي بیا بدغه بنو اسحاق 70000 لشکر ته خو جهاد نه جان پښا پاته کې خو پاته کوي 70000 دا لشکر به ورسره نو محدثین دلته وایي چې بنو اسحاق ټول يهود دي نو یو محدث ورته چې نه دغه چې کوم خلک راغلي دي دا پښتانه چې دا شوره پټي پرته ده دا 70000 کسان لشکر به امام مهدی صاحب سره او تا ته پته ست چې د امام مهدی صاحب سره یو کسي یک بچورا جری د لاسو بدریان یو بدری چوره ثواب یو بدری صحابی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یغه مخشینیا شاتنی ګناهونه ټول معاف کړي خو دغه یو امام مهدی صاحب لشکر یو کسب الله سبحانه و تعالی د لسو بدریان ثواب ورکړي نو غرض مې دا چې مشتاسو چوره دا دین چاره کوي چې دا دین سمجھ کر کوي دا سنه چې خواهشاتو داخلي بچي دغه قرآن دغه پیغمبر دا په الله سبحانه و تعالی باندې ډیر ګران ده یو محدث په باره کې راځي ابن عساکر رحمه الله وایي چې ما تراغای نو ما نه ډیر روایت نه کړ زه ستړی کړم چې ستړی کړم نو ما ورته ویل چې دینه بعد بیان راځي وي سبوري چې کدن یو کس راغی تامبیر وټکولا او ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب لیدلاو ورته ویل چې دا پلان کې شاګرد نه تنګیږي نو حدیث ته ورته بیان ملګرو دغه دینی مجلسونه دا دې پاره جوړ شوی دي چې موږ تاسو چپ چې زدکو چپ چې وارو او بیا فورا په هغه باندې عمل وکړو د علماو په هر صف چې په هر میدان چې موږ ملګری وکړو د علماو مرسته وکړو تبلیغ چې وخت ورغو الجنة ستودیو